قدرمنو اوریدونکو د نن ورځې خپرونه د قرآن شریف په تلاوت د شیخ القرآ ډاکټر ماهر المعیقلي د کعبه شریفي امام په تلاوت پیل کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم
كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قدر منو اوریدونکو اوس ستاسو پام پورتنیو تلاوت سوو زینو آیتونو پښتو معنا ته را اړوم او په تحقیق سره هغه کسان چې کافران سول او په الله تعالی او رسول الله باندې ایمان نه دی راوړی نو په دوی باندې د دې پروا نسته چې هغوی یعنی پیغمبر د آخرت عذاب نه وویروي او کنه دوی ایمان نه راوړي. الله د هغوی زړونه او غوږونه مهر کړي دي او د بندېدو ټاپه ور باندې لګولې ده، نه څه اوري او نه په څه پوهیږي او د دوی په سترګو باندې توره پرده راخوره سوې ده او حق نه ویني او د دوی لپاره د قیامت په ورځ په آخرت کې لوی عذاب او سزا ده. قدر منو اوریدونکو او بیا الله تعالی د دریمې ډلې خلکو چې منافقین دي خویونه او صفاتونه موږ ته بیان کړي او داسې فرمایلی دي او دغسې خلک هم سته چې په خوله وایي موږ په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی خو هغوی مؤمنان نه دي او په حقیقت کې هغوی ایمان نه دی راوړی. دوی په دې خبرو الله او مؤمنان غولوي خو واقعیت دا دی چې هغوی خپل ځانونه غولوي خو پرې نه پوهیږي. د دوی په زړونو کې د نفاق مرض او بیماری ده او الله تعالی د دوی دغه د شکونو مرض او بیماری لا ډیره کړه او دا چې هغوی دروغ وویل او د الله او خلکو نه حیا ونه کړه نو د دوی لپاره د الله نه د دردونکي عذاب او سزا ده. او کله چې دغه دروغزنو ته وویل سي چې په ځمکه کې فساد او ورانۍ مکوي نو وایي موږ مصلحین یو او موږ فساد نه کوو اصلاح کوو. خو خبردار چې په حقیقت کې هغوی ورانونکي او مفسدین دي ولی احساس نه لري او نه پوهیږي چې دوی مفسدین دي. او کله چې دوی ته وویل سي هغه سي ایمان راوړي لکه چې نورو خلکو ایمان راوړی دی نو په جواب کې وایي آیا هغه سي ایمان راوړو لکه سادهګانو چې ایمان راوړی دی؟ خو حقیقت دا دی چې دوی سادهګان دي ولی دوی په دې نه پوهیږي او د خپلې ناپوهۍ احساس هم نه کوي. او کله چې د مؤمنانو سره مخامخ سي نو وایي موږ ایمان راوړی دی او بیا چې کله خپلو شیطانانو ملګرو سره یو ځای سي وایي موږ تاسو سره یو، موږ په هغوی یعنی په مؤمنانو باندې مړندې وهو. الله تعالی به دوی ته د دوی د مړندو سزا ورکړي او الله به دوی د بغاوت دوره اوږده کړي تر څو لا زیات په خپله ګمراهۍ او بېلارېتوب کې غرق او ښخ سي. او دغه منافقین هغه کسان دي چې بېلارېتوب د هدایت او سمه لار باندې د تګ په بیه
واخیست، خو دوی د تجارت او سودا ګټه ونه کړه او دوی سمې لارې ته هدایت نسول. درنو اوریدونکو، بیا الله تعالی په دوه د اور او اوبو متلونو باندې د منافقینو حال مونږ ته داسې بیان کړی دی. د دې خلکو مثال او ساری هغه چاته ورته دی چې اور بل کړي او کله چې دا اور خپله شاوخوا رڼا کړي نو الله د هغوی رڼا له منځه یوسي او دوی په داسې تیاره کې پرېږدي چې چی نه ویني. دوی کاڼه، ګونګ او ړانده دي او د حق رڼا ته نه راګرځي. او د دوی د اوبو متل او ساری هغه باران ته ورته دی چې د اسمان په وورو کې وي او پکې غړمبس، غرهر او بریښنا وي او دوی خپلې ګوتې د اسمان تندر نه د مرګ د ویرې په خپلو غوږو کې ایښې وي. الله تعالی په کافرانو باندې مسلط دی او په هغو احاطه لري او هغوی د الله نه هیڅ کله هم نسی خلاصېدلی. او زر دی چې د اور دغه بریښنا د دوی سترګې وتښتوي او کله چې دا بریښنا لږ رڼا سي دوی مخ په وړاندې لاړ سي، خو کله چې بیرته تیاره سي دوی ټپ په خپل ځای ودرېږي. او کله او که الله غوښتي وای نو د دوی نه به د هغوی اورېدونکي او لیدونکي حواس اخیستي و. الله تعالی په هر څه قادر او برلاسی دی او هر څه چې وغواړي همغسې کړای سي. قدرمنو اوریدونکو، ښایي موږ مسلمانان دغه درې ډلې خلک، مؤمنان، کافران او منافقین ښه وپیژنو او بیا په هغه لار روان سو چې هغه د مؤمنانو لاره ده او د هغوی خویونه او صفتونه چې د متقیانو صفتونه دي په خپلو ځانونو کې پیدا کړو تر څو د هغوی غوندې مو فلاح او سعادت او بری په برخه سي او د نورو ډلو یعنی د کافرانو او منافقانو د لارې او ملګرتیا نه خپل ځانونه وساتو چې دوی ته د آخرت په ورځ لوی او دردناکه عذاب او سزا برابره سوې ده او الله تعالی ته د دې بد عاقبت نه پناه غواړو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.